ځواک یا پاور د سیاسي ادارو یا سازمانو د مطالعې مرکزي ټکی ځواک او د هغه کارول دي. که څه هم موږ د ځواک مفهوم په ځانګړي ډول له سیاست سره د تړاو په توګه اخلو او یا یې په خاصه توګه په علم سیاسیات یعنی پولیټیکل ساینس پورې تړو، مګر دا په حقیقت کې په هر ډول ټولنیزو اړیکو کې شتون لري. فوکالت ګڼي چې د ځواک اړیکې د ټولنې په ټولو اړخونو کې شتون لري. ماکس ویبر وایي د ځواک معنا هغه احتمال چې په ټولنیزو اړیکو کې یو لوبغاړی به په داسې حالت کې وي چې د مقاومت سربیره هغه خپله اراده ترسره کړي پرته له دې چې د دې احتمال بنسټ به شتون لري. الون ګیلډنر په وینا ځواک د یو چا د اخلاقي ادعاو پلي کولو وړتیا ده. ځواکمن کولی شي په دې توګه خپل اخلاقي نیمګړتیاوې دود کړي. انتوني ګیډنز په وینا ځواک د توپیر کولو وړتیا په توګه د هغه څه څخه شیان بدل کړي چې دوی به یې نور نو د بدلون ظرفیت درلود. لنډه ده چې ځواک په دې ډول تعریف کولی شو: A exercises power over B when A affects B in a manner contrary to B's interest. یعنی معنا دوه هیوادونه دي، A او الف او B. الف د B تګلارې په داسې ډول اغیزمنې کړي یا په خپل مفاد کې بدلې کړي چې B چې کوم هیواد دی هغه نه غوښتل، خو د A او الف هیواد د ځواک له کبله هغه دې ته اړ شوله چې خپله تګلاره بدله کړي. یعنی د مثال په توګه پاکستان افغانستان دوه هیوادونه ګاونډي هیوادونه دي. پاکستان د افغانستان نه ځواکمن دی، ډیر ځواک لري، قوت لري، پاور لري. هغه افغانستان په دې مجبوره کی چې یو داسې تګلاره خپله کړي چې هغه په بل صورت کې افغانستان منلو ته تیار نه و یا د افغانستان د ګټو په ضد وه. نو په دې حالت کې مونږ وایو چې پاکستان ځواک ډیر لري د افغانستان په مقابل کې. د سټیون لیوکس په وینا ځواک درې مخونه لري، یعنی اول پریکړه کول، دویم پریکړه نه کول، دریم د غوښتنو شکل ورکول. د ځواک ډولونه په لاندې ډول دي. اول اقتصادي ځواک. د مارکس په وینا اقتصادي ځواک د ټول ځواک اساس یا بنسټ دی په شمول د سیاسي ځواک. اقتصادي ځواک د مادي ګټو په پام کې نیولو سره د پیښو کنټرولولو د وړتیا اندازه کولو ته اشاره کوي. معنا یو اقتصادي ځواکمن دولت کولی شي چې د نورو دولتونو کورنۍ او بهرنۍ تګلاره د مالی کومکونو یا بندیزونو په واسطه اغیزمنه کړي. دویم ټولنیز ځواک سوشل پاور. دا ځواک د غیر رسمي د کورنۍ موقعیت، ویاړ، ناموس او د ژوند د تیرولو په اساس ولاړ دی. ویبر د ټولنیز ځواک په ځانګړي ارزښت ټینګار کوي کوم چې ډیری وخت تر اقتصادي ګټو لومړیتوب اخلي. معاصره ټولنپوهانو یعنی ماډرن سوشیالوجیسټ هم ټولنیز حیثیت ته دومره ارزښت ورکړی دی چې کله نه کله داسې بریښي چې د سیاسي ځواک ارزښت یې کم کړی دی. دریم
سیاسي ځواک یا پولیټیکل پاور. دا ځواک د قانون جوړښت د ګوند سره تړاو او په پراخه بیوروکراسۍ پورې اړوند دی. سیاسي ځواک د لوی کچې د حکومتي بیوروکراسۍ په شکل تنظیمیږي. یو له دوامداره نظریاتو څخه دا دی چې دا د اشراف یا غټانو یا ایلیټس لخوا کنټرول کیږي او دا اشراف کوچنی، غوره او امتیاز لرونکې ډله وي. سیاسي ځواک د دولتونو فعالیتونه سنجوي، کوم چې په قامي سرحداتو پورې محدود نه وي. د سیاسي ځواک شبکې کولی شي چې تر ټولو هیوادونو او نړۍ وغځیږي. سیاسي ځواک د توان لري چې مالیه ولګوي او په ښاریانو کې د وسایلو یا شتمنیو ویش وکړي. څلورم، د پوهنې یا علمي ځواک یعنی نالیج پاور. د فوکالت په اند ځواک نیغ په نیغه د پوهې سره تړلی دی. ځواک او پوهه یو بل تولیدوي یا مخې ته راوړي. هغه پوهه د خلکو د کنټرول کولو د وسیلې په توګه اخلي. پنځم، نظامی یا عسکري ځواک یعنی ملیټري پاور. په دې کې د بدني یا فزیکي فشار کارول شامل دي. جنگ تل په سیاست کې لوی لاس لرلی دی. عسکري ډله ییزو نظامي سیستمونو بیوکراتیک ارګانونو ته وده ورکړه چې هغو د تنظیم او جګړې په ماهیت یعنی نیچر کې د پام وړ بدلون راوستلو. د ویبس په وینا په ټولنه کې یو څو ډلې خپل قدرت پر بشپړ ډول په زور یا نظامی ځواک باندې تکیه کوي. شپږم، نظریاتي یا ایډیالوژیک ځواک یعنی ایډیالوژیکل پاور. په دې کې په افکارو او عقیدو ولاړ ځواک شامل وي. د مثال په توګه کمیونیزم، فاشیزم او ملت پالنه. دا ډول ایډیالوژي د واک لرونکو ادارو سره په مخالفت کې وي او د خپلو پلویانو په فرقو او ګوندونو کې د تنظیم کولو رول یعنی د تنظیم کولو اغیزناکه رول لوبوي. د مایکل مان په وینا دوه ډوله ځواک شتون لري، یعنی په ایډیالوژیکل یا په ایډیالوژیک ځواک کې د مایکل مان په وینا دوه ډوله ځواک شتون لري چې یو ته توزیع کوونکی یا ډیسټریبیوشنل فورس وایي. توزیع کوونکی ځواک یا ډیسټریبیوشنل پاور. دا په نورو باندې یو ځواک دی. دا د افرادو یا وګړو وړتیا ده چې د خپل مرام د ترلاسه کولو لپاره نور وګړي د ځان ملګري او ګټه ځنې واخلي. دا ځواک د وګړو په لاس کې وي. اجتماعي یا ډلهییز ځواک یعنی کلیکټیو پاور. دا ځواک د ټولنیزو ډلو لخوا تمرین کیږي. دا ممکن د یوې ټولنیزې ډلې لخوا په بله ډله باندې تمرین شي. مننه. دا هم د ځواک پیژندګلتیا پر روان لیکچر کې به مونږ د ځواک باندې مزید هم نورې خبرې کوو. د ځواک سرچینې به ستاسو مخې ته راوړو د خان شهید لایبرري یوټیوب چینل سره د همکارۍ مننه.